د حج مسلې شروع وي نو په دا کې د حج یو بله مسله ده چې ذکر کوي چې رد دی دغه د جاهلیت د وخت پر د مشرکانو کفارو باندې هغه دا و چې ما ویل د حج میاشتې خو اشهر الحرم دي معنا چې هغه جنجال او جنګ پکښې حرام او پخوا په صدر اسلام اوس خو نو جنګ په ټولو میاشتو کې جایز دي معنا جهاد نو په صدر اسلام کې هم دغه رقم و وار د واره په جاهلیت کې هم دغه څلور میاشتې حرامې وې چې ذوالقعده او ذوالحجه او محرم نو حج خو هم هغه شوال میاشت پکښې کې داخله د احرام مازې هلته تړل کېږي داسې مناسک چې په دا لسو ورځو کې د درې اختر د میاشتې ته ویل کېږي نو د دوی چې به د جنګ ضرورت پیدا شي به راوې دا میاشتې بدلې کړې پر دې به د میانۍ نوم ایښاوه د پر دې به د لومړي خور د ربیع الاول یا د ربیع الثاني یا جمادى الاولى جمادى الثاني د څلور خو یې هغه نومان به پرېښول یا به د مثال په طور د شوال د میاشتې نوم پرېښول یا به د رمضان نوم پرېښول دغه نومان به پرېښول نو چې هغه جنګ به پکښې کې ناروا نه و روا به بیا به خپل جنګ کوه دا د حج میاشت به بدل کړه به حج هم هغه وخته واوښتي نو الله وایي الحج اشهر معلومات الحج حج دي اشهر دا میاشتې دي معلومات معلوم میاشتې دا څوک نشي بدلولی چې د دې وخت یې واړي په بل وخت به حج کوي لکه ما چې جمعه واړي نو جمعه خو د یکشنبې ورځ چې 50 واره حکومتونه پر دې اتفاق وکړي جمعه نه بدلېږي د جمعې شرافت دي هغه د جمعې په ورځ کې دي په یکشنبه کې نشي راتلی نو الله وایي د حج لپاره ما معلومې میاشتې ټاکلې دي داسې طریقه کولی چې د دې نوم بدل کړي بره بله میاشت چې بیا یې د حج میاشت نه وي په هغه کې باره د حج کوي نو دا اول راته وکړي چې حج اشهر معلومات پس یې په دغه حج کې بل حکم بیانوي فمن فرض فیهن الحج فمن پس هغه څوک فرض ده چې دی فرض کړي فیهن په دغه میاشتو کې چې دا د کوچني اختر میاشت و د میانۍ میاشت و 10 ورځې د ذوالحجې دي چې 80 ورځې کېږي ټوله چې څوک په فرض کړي په دغه میاشت کې الحج حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو حکم دا دی الله چې فلا رفث نو بیا په دې کې جماعي د خپل کوروالا سره ولا فسوق نه په دې کې بد اعمال نور ګناوي ولا جدال او نه په دې کې جنگ نه جنگ په الحج په حج نو دا حکم الله پاک بلګي کې میاشت در معلومه کې چې میاشت یې څوک نسبت کوي او میاشت خو په ظاهره چې دې دوه میاشت اشهر خو جمع ده یو شوال دي ذوالقعده د ذوالحجې غو فقط 10 ورځې نو هغه پر میاشت سره حساب ده نو برای د اشهر جمع راوړي د جمع ثمره فوق الواحد نو میاشت خو دې اجن نو حکم دوم تاسو چې څوک چې فرض کې فيه په دغه میاشت کې الحج حج نو فلا رفث بیا رفث سره رفث مجول هغه خبرو ته ویل کېږي چې په وخت کې د مطالبه د جماع او چې زوج د خپل کورالات غواړي چې کومې خبرې کول کېږي دغه ته ویل کېږي یا رفث په ځینو تفاسیر کې هر هغه فعل ته ویل کېږي چې خپل خاوند د خپل کورالات سره کولای شي ټوله طرف پاس وي معنا د قبلیت څخه راواخله د ملاعبات سره راواخله د جماع سره دا ټوله شي چې تر پستر توري لاندې دي مر الارض چې الافات د جماع د دغه څخه تعبیر کړی دی په قرآن کریم کې ټول ځایونه ادبي دي هغه در ټول چې لږنو کې دروند دي هغه دغه درپست وري او درپست دی هغه خبرو ته ویل کېږي نو د درپست څخه مراد اصلي جماع دي یا درپست څخه هر فعل راځي چې هغه خاوند د خپل کورالات څخه مطالبه کوي هر هغه فعل درپست وي کله ما کوته سپوږی اسمه یا هغه خبرو ته وایي خاوند د کورالات سره په دا وخت کې یا نور افعال ما ولا كملاعبات ولا اشول ولا يقب لاس ولا مثال په تور یا دغه سي پریستل سو د ځان سره ځای کول سو دا ټوله طرف اس باروي نو علاوه حج ور داخل سو نه جماعي کولای شي نه جماعي دواعي کولای شي چې جماعت تسړي دعوتي د مثال په تور د کورالات سره چړي سات کېرین خبر اخر پای جماعي نو پس ما دا ټول افعال ټول کې چې جماعه امدرلاندې سي او دغه چې جماعت سړی رسي هغه خبري او افعال امدرلاندې سي حاجه دا یو لاندې کولای د خپل کوروالاس نه د بل چا سره کولای ولا فسوق او فسوق پکې کې بس فسوق چې دی نور بد نه اعمال فسوق نو دا لاندې دا ټول بره په حج کې تسبل کې مثال په ټول بیا فرض کو نرج احرام بند سي نه خپل سر کولای سي لڅ سر بدل کې احرام دې په سر باندې شي اچول لڅ
دغه رقم رخکړه جامه نشي اغوستلای چې د کمیس واغلې د پټو واغلې دغه بلای دا پر د باندې حرام. د مثال په تور دی د خپل بدن څخه ورشته یا نوک نشي زائله ولا دا درې خوشبوئی نشي استعمال ولې دا څلو دا شان د مثال تو خار نشي پکې کولای د حرام واټ نشي کولای دا شیان په محرمانه حرام یو شذ په جدو شیان کې استثناء ده. شذ رخکړه جامه هم هغه چې په احرام کې دا بلنګ نه وي دا په ورځانه چې سر بل سر تور دا سر تور ولې کې د نر سجل اسد د نر سر تور د شذ غف خپل پورنه باندې د شذ احرام په مخ کې مخ لته چې احرام کې داخله سي نر چې دی هغه ګوره سر لستي فقط رخکړه جامه ولې اغوستله نو ګوري یو تفاوت چراله هغه سر کې رالی د نفس سر پټ په احرام کې او لته په احرام کې د شذ سر پټ نرکه سر پټ کې په احرام کې دغه فسوق و د احرام خلاف کار چې رخکړه جامه د لري نش اغوستله شذ اغوستله نو په سر او په جامه کې شذ د نر څخه جلاس ولا دا غره کوم د احرام باندې چې دی شی به لسی د مثال په تور هغه چې پلک به په شوی هغه احرامي چې پلک د بازار چې خرڅیږي چې هغه د فشار هغه بوک ځای چې دغه وخت ماز د ګوتې په شي کې باندې نور په شابه لته خوشبوئی نشي استعمال ولا نو دغه د احرام محرمات تسوس ذکر مع الجماع کول د بدن څخه ورشته یا نتلی کول یا سر پټول یا رخکړه جامه ولا یا خوشبوئی سو یا اشکار سو دغه شپږ یا په نارینه باندې حرام تر شذ حرام چې خپل د دوه شیانو څخه په دوه کې د نر څخه جلال سر شذ پټیل سینه مال رخکړه جامه شذ اغوندي دغه شیان د شذ لپاره فسوق نه بدل کیږي دا نور شیان د شذ لپاره د څلور شیان فسوق بدل کیږي د نارینه لپاره شپږ سره فسوق بدل کیږي نو علاوه فسوق په شي کې نس دا کاغذ په احرام کې تسوال کیږي ولا جدال او جنگ په حج الاستدلال ولا مثلا جنگ دا پر وهري هغه پر ولي اصلا بار جنگونه کیږي ډیر علا فسر حتى شاف فرمای د عرب داس شي چې مازی ورسره ټکر سي لازم خو د استباره ببر سي دي د سي د غایت کلمه ورته فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دا ساده جنگو وخت نه دي دا د شخصونو ځای نه دي دلته جدال نه کول کیږي فسو جماعي د کور ولا سمنيه فسوق په جنگ نه کول کیږي په حج کې دا شی نه مانع دي فرض د حج نه په چی سر راځي حج فرض کیږي د مثال پر سر احرام کوي ته معنا او فرض چې فرض په خپل ځان په هنه په جمعیت کې الحج حج نو احرام باندې سره کم کیږي چې وسره احرام وتړي د مثال په تور نیت نه ورسره د حج نو احرام باندې د سره د کالی وکړي احرام پر کوم په ټوپ ځان واچي لنګ دی وتړي نو احرام باندې سو اخو نیت نه ورسره په حد احرام باندې یو د فرض سره محرم ګرځي فزړي کې بیا نیت د حج په خله بچدي دغه نیت وایي چې اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني یا لا فکرته اسانه کې او راځه قبول کې او بره بچ د احرام تړي چې هغه موږ شو ولا بارنو لبيك اللهم لبيك تربيه مرسره هو ګوري احرام کالی شری دي مثلا او داس یا غسل یا کړی دي او هغه تلبیه په خروج سره شروع کې په داخله باندې د حج الفاظ مخ وي په ځړي کې امنیت کې وسنه پر د حج فرض دغه شان په دغه وخت پر د باندې حرامي شي بل وس حرام څه دغه کاروس خدای منحس وما تفعلوا من خير يعلمه الله الله وي بدخ بنکم چې نه کوي وسنه یو څوک چې احرام باندې بارم دې چې خیر کارو کې کارو کې علاوه کاغذ په یې ما هغه شی تفعل چې تسکوي د شو کاروت من خیر د شو کاروت څخه يعلمه الله يعلم علم له پرغه الله خدای پاک هغه پوری نزنی یری خیر کارونه چې په خدای چې باندې نه غواړي چې بارف شي حسابه په خدای پاک باندې کرام کاتب مقرر ټول شي نه وشته کوي ما زه تک واشه شکارونه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فدي جمله کې د جاهلیت په بل عادت باندې رد علاقه د جاهلیت دستور دا چې د اسلام په دین څوک نه مشرف شوی د لیرو ځایو څخه به خلک حج ستراتره خصوصا د یمن خلک هغه به د ځان سره څواري او خرچانه راخست ولچالت په حج روان عبادت کوي د حج کوي او دلته چې څواري اخله د خدای نه چې خدای باور نه دی نو خدای دې ارزه ساتي په غرو په دغه کې ساتي توکل وکړه د کور څه شي نه سره وړي پیسې نه راځي نور څوال شي نه راځي نو حرام ته برانځي کړي یا پر لاري پر کول شي براتلی برابر مدله کړي سره کول سوال وکړه
حجاج به ګرځه فازا به ولا الله پاک دغه رات کوي دا به کوم تقوا ته شروع کړل د کور سره دې خرچه نه اخلي رې ودا به توکل راځي پر خدای می توکل دي نو توکل خدای معنی شي بنې درڅ الله وي شي امر واخله توکل امو دا بس معنی اسباب باندې به تکمي مګر استعمال یو خو به یو سړی مسافر په جنگ خزا کوي نو دا معنی چې خدای توکل نشته پر خدای بالکل توکل دی وای برای د خزا خو کارم ظاهري سبب خدای غدي مګر په دغه خزا کوم ک علاوه غوړي ما وجل الله پاک عبادت ستاسو غوړم ظاهري ما وسدغه قدر ما د خزا ځان ته جوړ نو خرچم د رقم د حج ته خرچه د سره واخله اعتماد پر الله وکوا الله پاک خرچه من نساته تم ساته ډیر خلک د خرچه وړي دوی خرچه ورکس چا خرچه نه راځي الله پاک تیور کې مګر عادت تر رقم د چې باید خپل اسباب سره استعمال نو علاوه وتزودوا تسخر شرع واخلي فإن خير الزاد بشك أغا خير توشو سخجدي التقوى تقوى ترطول شزاتو توشا لدى إنسان فارغ خرجات تقوى سمانا زان ساتل دو گناه و دا سوال بخل زان كشدي گناه نتوخو مجبورات ندر مال لا إله مال شألت وارد زان مجبورة كيه نو علاوه يتك توشا كيه شتوشا تقوى توکل پر امر باندې ځان سوال ته مدغه کوي چې برده جزای شي نو د برده توکل الته چې مجبور اسه سوالونه کوي علاوه تقوا باندې ځان ساتل د سوال څخه نو سوال څنګه ساتل چې د جزای پر خرچه د سره واخل چې تبع د محتاج نه واتقوني يا اولي الالباب واتقوا او تسوبر النظام څخه علاقه يا اولي الالباب اي خويندانو د زړه تعقلو الباب مول جمع د لب د شي مغزيانیت وایي د انسان د ټوله بدن مغزيانیت د عقل دی هغه سره د خرڅ څخه جلادي د فس څخه جلادي د غوایت څخه جلادي نو الله وایي تاسو ما څخه وبرج یو جل الباب په دغه احکام کې ما درته په جنگ کې بیا په حج کې بیا رفس مکوي او په سوق جنجالونو او جنگونو او د بد کارونه دا مکوي او دغه رقم توشه د سره واخلي خرچه د سره واخلي په دغه احکام په اجرا کې الله وایي ما څخه وبرج کدا عقل خوندان خو یاسنه او چې الله پاک مخاطب کړی چې یا اول الالباب ای خوندان د عقول یو څوک چې عقل نه لري په کاس بیاکل کې نه غوښتل ورته وکړي د بل دستور رواج دستور الله پاک راځي هغه بیا دا چې حج ته څوک په اسلام کې دغه رقم ځینې کسان تر اوسه کوم دا نظر لري چې کسړی حج ته تللی بیا الته یو شی خرڅ سورانه او سوداګری حج خراب شباله د حج ثواب نه ولاړی کې نسته ولې خدای دوی شیان خرڅول ما ولیدي ولا راځي شیان خرڅول الله ورته څه خرڅي ته خو تللی په نیت حج دی پر جلاري باندې شی رانی ولدي یې خرڅي دا د ګریفت کې د لاري خرچه پر لاري سره ګټي مګر په سوداګری علاوه پروانه لري ولا پاک ليس نست عليكم پرتاس باندې جناح گناه نست در باندې ان په دې خبره کې تفتغوا چې تشتلف کې فقدا رزق من ربكم داخل رابطه دنه مضاف شدي من فقد ربكم د رزق څخه د رب تاسو رب چې په دې ځکه کوم رزق پاشلې دي دغه کته پر لار وړي چې په سوداګری باندې څه شي وګټي اټ ګناه در باندې نست بالکل روان د سنېج د انسان غسر نه تجارت کې د دې ته خاصه ګټي په نظر کې نیولې حج ته ضرورت توجه غسر نه کې دا غسر د لپاره واقعي حج ثواب نه یا دوی خروان په حج باندې دي اصلي مهم هدف حج دی وای کپر لار باندې سودا پیدا اس سودا هم کوم دا شی را څخه دي خرڅو مې ایرانی سم د بل چا څخه شي ګټور شي د اخبارونو ګټور شي د خاورم چې خای یو سم الته ګټ پر کوم دا خاطر راړم د لګټ پر کوم راوي په دې کې هیڅ ګناه نشته ګوره لیس نشته علیکم پر تاسو باندې جناح ګناه نشته په کوم کار کې ګناه نشته ان په دې کتاب ته غوښتي چې طلب وکي فقدم برزق من ربکم د ارزاق څخه درب تاسو ستاسو رب کوم ارزاق کوم ځکه پاشلې شاغه ته طلبيه د تجارت په لار باندې هیڅ ګناه نه لري فسأل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ده عرفات الشراتاسي عرفات ورځخونو نه مرازه لوی اختر د میاشت په دغه ورځ باندې د خلک ورځي عرفات ترزیوال وروسته شروع کیږي په مینا کې د شپه کې د اتم په ورځ راغلي په مینا کې شپه وکي شپه چې وکړه سهار مبارک د غلمات سره راخیږي بر خلک روان شي روان سره څوک وختي رسیدلی څوک ورسته خدای عرفات هغه رکن شروع کیږي چې بارنه په حج کې حساب کیږي هغه چې المر تر سر واوړي زوال وسی د زوال څخه د عرفات قیام وخت شروع دی بیان تر جبل سهار پورې د عرفات وخت دی دا د لسم ورځې سپېږي چې راځي مګر و وخت د غونه مسجد دی مګر سنت طریقه دا د سړی نشه مر لري بارز نه تاسو بارن روان سره د مزدلفي او خاطر راځي الله دا غزا ورشي وي د عرفات چې را تاسو مشعر الحرام تراسي مشعر الحرام مزدلفه ده د مزدلفه حدود ډیر غټ دي دشت الته په دې کې یو غر دی مشعر الحرام نو وسط دی په اصطلاح خاص د غره ته ویل کیږي
چې دا غره په لمن کې خلک ودرېږي کنه دا غره سما چې دا غره نور مزه کم تر لاندې ده دا غره مزدلفه بلل کیږي مشاعر الحرام خاص ته غره نوم دی نو چاته ته مشاعر الحرام کوم دی دا غره د شي کنه ټول مزدلفه ته مشاعر الحرام وي دا ليس نو الا فاذا وقت افقتم تسرا وګرځي من عرفات باندې ودرې داس د مرلودو وخت لنجیس تسرا تا کیږي نو فذكر الله صدا وحرام ته مزغلی چې پتراټه بلاس فذكروا تس ذکر کې یاتي الله خدای پاک عند المشعر الحرام فنيز باندې د مشعر حرام د مشعر حرام په نيز د مزدلفه د غرنم مشعر حرام واذكروه كما هداكم او د خدای ذکر بل څنګه کوي دا غس په جاهلیت کې دا غره کومري چې براله پر مزدلفه باندې د مسافر د خدای ذکر کاوه مګر شرکی ذکر یې کاوه خدای به ام یاد او خپل هغه د بوتان خدایان چې ځان ته جوړ هغه ور سره یادول الله وی واذكروا ګوره پاتې فذكروا الله الله ذکر کې کوي د مشعر حرام په دا غزا کې د خدای ذکر وکي او د سی هدایت سره فرمایي چې واذكروه كما هداكم دسی ذکر یې وکي کما هدا لکه چې هدایت کړی دی الله پاک کوم تسته چې خدای پاک څنګه د شوولې دی هغه ذکر یې وکړه معنا نور بوتان شان خدای سره مې ځکه چې خدای په هغه نامه یاد دی په هغه نامه د بزرګي یاد دی دلته به یواز الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لا اله الا الله محمد رسول الله دا شش اسکار فقط د الله وحدانیت په کې معلومیږي دلته به دې دغه ذکر کوي چې خدای څنګه هدایت فرمایلی دی خبره خو ماته سپوږی یعنی ذکر خو مشرکان کاوه د الله دا الله ذکر یکاو مګر روح پر شرکی طریقه یکاو نور بوتان ورسره جوړ کول د کبریا ولوي کې الله ویا خدای ورسره الله ذکر کې شو ذکروه کما هداكم پس د الله ذکر د څه وکیل ک الله ته د شوور دی خپل د پلان نه کو غلط چیپس پریږدو وان كنتم من قبله لمن الضالين دا ان چې دی دا مخفف د مستقله څخه دی اسدا چې وانه بشک شان دی چې کنتم تسواس من قبله د مخدر دغه لمن الضالين د ګمراهانو څخه واس مخکې نه کوي د اسلام جن نور چې کوم شی په خپل درغلی هغه د خدای سره جوړ کاوه سره ځای کوم الله چې وس هدایت ته کړی دی نو ذکر د خدای په بالا د هدایت پر رقم کوي چې علاوه چې ما د شوولې اساس په خواني د جاهلیت د قدرت کې سیف سیلا کې ګوري وان بشک کنتم تسواس من قبله مخکې د لمن الضالين د ګمراهانو څخه واس حق لار نه و د معلومه د خدای په ذکر په غلط طریقه وکاوه بیا علاوه ثم افيضوا من حيث افاض الناس ثم بیا افيضوا تسراتيسي من حيث دغه عرفات څخه من حيث دغه داس افاض تسراتويج راځي الناس خلق راتويج دا د بل دستور راتي علاوه په جاهلیت کې د خاص مکه قریش چې وجدت اوسېدل دیرو تر جنور خلق ځان ستانه بل تر جنور خلق ځان شبلي نو د دې باید احزاز وسی خپل ځان علاوه څنګه کاوه عام خلک چې به حج تراته دغه جاهلیت په مسلمان شي کوم حج کاوه طلع عرفات دوره درته دی چې وبره د عرفات مزبور لپاره مناسب نه د مشق اشراف مشق خلک نو دی بدر مزدلفه را د مینا او مزدلفه په حرم کې داخله ده عرفات د حرم د حدود څخه وتلې دا په دې سپوږ د حرم حدود چې هغه د واشه ریبل ناجایز ملخ تجاغ نشه کولای چې غوږ کوتل تجاغ نشه کولای دغه حرم دا من دخله کان امنا چې الله یو داخل سره په امن کې دي دغه د حرم منطقه واځ د مسجد حرم ته نه وای دا چې کاراش په کې ولاړ دا ټول شهر حرم دی دا غرونه نیمه په حرم کې داخل دي نو عرفات چې دي تقریبا پر 9 میله باندې واقع دي د بیت الله شریف څخه 9 میله لري دي مینا چې د 3 میله لري د مزدلفه 8 میله لري ده ور پر مینا 3 میله پر اسوله پر مزدلفه باندې پر اسوله پر پر عرفات باندې 9 میله پرکیږي نو مزدلفه او مینا دواړه په حرم کې داخلي او عرفات ځنی وتلې دي نو عام خلک د جاهلیت په ټیم کې چې ودي د عرفات وتل د حج کې چې ادا کاوه قریش چې خپل ځان ستانه بل هغه فقط پر مزدلفه درېدل دی التنت الله دغه ځای ورشي بروي د هغه ځای سره تاکید چې دا نور خلک را تاکید نور خلک د عرفات په شپه کوم ځای را تاکید خو د عرفات راځي ته د مزدلفه باندې ولاړ د مزدلفه سره روان نو تم د هغه ځای را تاکید عرفات ته ځان ثواب د عرفات د نور خلک سره ګډ راځه دا ځان التجلا جلا مکه وشته د نور خلک سره استانه ته د بزرګ ته جلا اولته ولاړ دا رقم چې مونږ مکه په خلکو په عام خلکو ځان ګټ چې ګرځي د الله پاک په سره برابر ته بس خصوصي ذات کېږي تعرفات الناس الله وي ثم بيان افيغ تسراتيسي من حيث د اغذات افاغ الناس چې راکشتکیر راتویج خلق یفاغ خدای تویول ته وکیږي دا خلق چې ډیر د جغلې سره ځي ورلکه به چې په دغه علاقه د بيدو فرامه یادي ولې ورلکه سیلابونه چې به داخل د عرفات سره تاکیر ولې عرفات من کار ور د دې راځي پر جمع کوبای نو علاوه دغه سره او به یږي لکه داخله چې را به تبع اول تجلا ستانه چې هغه د پلانې صاحب مر روان پلانې صاحب باید صاحب مې برکه د الله په دربار کې ټول ملنګان واستغفر الله واستغفروا تسبخش وغواړي د خپل ګناه الله د خدای څخه چې
چې راته ویږي هم استغفر الله وایي چې الله ګناهونه مې را معاف کړي دا ځای د قبلېدو دی د عرفات. ان الله غفور رحیم، ان الله بشک الله غفور بخښونکی د ګناه، رحیم الله پاک رحمت کوونکی دی په نور نعمتو سره. خدای غفور هم دی ګناه هم بخشي، رحمان او رحیم هم دی رحمتونه هم پر خلکو کې نور درجه په سور بلند کی. نو ته به طلب د بخښ د خپل ګناه کوي ولې د چا څه به کوي ور واستغفر الله ده الله سبحانه وتعالى د بخښ غواړي. علت چې ان الله غفور خو بل غفور نشته دا علت هغه د فارسته د چا څه ګناه وایي دا ګناه یستانم لا سره معافولای شي نه یو بل څوک معافولای شي هیڅوک نه نبی معافي نه بل نبی کې درته کی الله ته بدرخواست دعا نو دلته ګور واستغفر الله تس استغفار د ګناه وکي د الله سبحانه وتعالى ولي ان الله غفور خو بشک الله غفور دی بل غفور نشته رحیم الله پاک مهربان دی رحمتونه کوي. فسي الله فرمای فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم د بل دستور هغه دا چې به د حج مناسک څخه خلاص عرفات خو به وکړي برابر حرم شریف حرم به طواف زیارت به وسو مثال په تور هغه ساعه کې به قلت اول ما وکړه د به هغه ساعه صفا او مروه وکړه په قرار حج کې چې دی یا په افراد حج کې چې دی د ساعه صفا او مروه غواړي واجب ده دغه څوک وعده ورشته په قدوم کې پر غیر بنا کې بره په دغه ورځ د اختر وسای الته کړی دا ساعه او افضل دا چې اړه نه وکړي په دغه ورځ کې په دغه ورځ باندې انسان څه کېدای چې سره شیان پاتې دون استدیای چې انسان تعبیر نور نشبه کولای و دا غځای ته ما زوګر چې دا ثانیه د خدای پاک وحکمته ته چې د حج په نیت کې دا اول دا ورته ګور اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله من قبول د مخد اساني دعاء شوشته کې په نیت کې دا ورته کوي نو په دې کې ډیره سختي نو دا سختي چې دغه طرف الته کول شدي او هوس وخت کې اچ الته وکي وسنو د لوی اختر په ورځ باندې د مزدلفه ته راځي منات شیطان ولې د شیطان څخه به د سید مثال په تور دی بزي سبع علی باب الصرف بیا راځي طواف زیارت وکي طواف زیارت او شو ته طواف زیارت نه باندې چې طواف دی بار دغه رقم لکه بل جوانی سره نه لوز نه وتاي چې دوه نه خلک ولای کې نو په دې ځکه دا اگر د پچیر بیا ضعیف نو دا طواف چې کوي بیا سعی کې دا خورا مشکل کارونه به ارل پاغه وخت کې دوه نه راشي نو دی به وکړه بارونه جزای به سړی منات دی وسم ولاس په منات بار بیا درې شپې الته کوي نو کسر بار بیا راځي دغه د منا په شپو کې ورودي بارالته مجلسونو باندې جوړ کړل شالمار ملي بس دلته به بار خلاص حج خلاص د جهت په وخت کې حج به خلاص کې انا بدل قومونه سره ټولو بالا بدلته ناری وي شیرونه بول کېدل یو ګل ما پلار داسې باتورو څو مړي کړي بل ګل مانی کدونه مړي کړي بل ګل مانی کدا چې لا ورو دا غزل یو شیرونه بل تشریع د درویش راځي بول وي خلک وسره ناس الله دلته د خدای ذکر کوي دا ترانو د غزل زینت دلته د ذکر د جاهلیت دوی بیا خرابې را پاک دوای داسي چې فاذا قضيتم مناسككم هغه وخت چې ادا کی مناسككم خپل مناسک د مناسک سمرات افعال د حج د شمال صفات د شمال اوغدي هغه سرخ یل د شیطان وشتل سرخ یل ورسته پر کیږي بیا راځي ته زیارت کوي بیا سعی کدا چې خلاص فذكر الله ذکر د الله وکي ته تعلیم صورت څه د پلار د کسبتونو کې چې ما د شي وکړ دانه شي مرګ یا خبر ما دون قومونه برکته د ذکر د الله وکي کذکرکم لك ذکر استاس اباءكم خل فلرون څنګه ذکر ورڅ شو کې پراتلی دې ورځ بل کار نو دغه غونډي به جوړي غزلي بشروي ترانه به ویل کېدل دا الله پاک دغه صفه جوړ شو خو ذکر او اشد ذکر او معنا سره د بل دی الله وی بل اشد ذکر الله دغه ډیر په خروش باندې ذکر کړ په پلاټ کې جزبیره پورته کېږي په نکړي جزبیره پورته کېږي د الله پر ذکر ویل زبا مړه الله وی تر هغه په سخت ذکر بل کار به په دغه ورځ کې بس دغه الله توحید لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله دغه ذکرونه وکړ ور او اشد ذکر یعنی تر اغلا فشديد الله جاسر الله پاک ذکر وک معنا پش عشق سر فذكروا الله على ذکر وک سرکم کذکرکم لک ذکر استساباکم قلوب لرولر اغه فلورن مسنګ یاد ولا پادری ورځ کې د مینا او اشد ذکر بلکې اشد ذکر مینا کې بدادری ورځ ذکر کو فسیاله پاک وای دغه ذاکرین حال بیانې چې دا اصلا په قسمه دي د خپل پاک د انسان ځینې کسان دغه ذکر کوي مګر دا ذکر په ذریعہ باندې خاص دنیا غوړي اخدا مټر راکې اخدا پاکستي شرع ده د دنیا متاع او سامان ذکر کوي را د غورت کې فمن الناس نو بعض انسانانو څخه په دغه شپو کې من هغه څوک یقول چې دشوي ربنا ازم الرب اتنا كنا ومشت في الدنيا في الدنيا کې شرع کې نزول برخه اتنا حزنا راک مرتزم البرخه في الدنيا په دې دنیا کې ما ته کوم شانه کې اخدا ازمان نعمتونه دلاره الله وما له في الاخره من خلاق وما نسله دلر في الاخره فاخذ من خلاق اثبات خدای نه غواړي د اخرت شي دای چې غواړي ګرځي پر دې دنیا غواړي لکه هندو ګرځي د دې دنیا شان خوش نه الله دې دل اس اخرت خطر دې برخ الته نه لري لكن ومنهم من يقول بعض انسانات غدار كم ومنهم بعض انسانات من هذا سوق يقول شغدا سوي ربنا ازم الرب اتراكنا ومشت في الدنيا فجي دنيا كم حسنه نكراك يا الله فجي دنيا خير دي اغرا فيشك
وفي الآخرة حسنة أو في آخرة حسنة نيكراك في آخرة كم خير يا غرا بيشك دا مؤمن والأرض ويدخل دربار نو كم يجي دخل طرف خزانة دك دخل إن فرجة دنيا نيكراك فراغ دنيا نيكراك دنيا دنيا كارم سام في الله دا دنيا كارم سام كده مؤمن بعد غشة على بعض إنسان صدقة شد جاب مدح على فاكر وبعض أغسوكتي يقولوا شدي يسوي ربنا إز مجربا آتي راكنا ومشترك في الدنيا فتاق دنياك حسنة ميكراك حسنان فنيكي هذا كرنا شفر دنيا يوشجرنا ذكرلان جد بستابك شيء خير وفي الآخرة حسنة ميكراك حسنة يا ذا بيات الدنيا طول شيء فك شيء داخلي وقنا عذاب النار وقي أوسط نامج عذاب النار ده أورث خد دوجه غير فصلاحات سريعة في لا فاقد دوجه ده أورث مساكين ده خراج جامع دعاء ده غزاز قول مجه في المازك ما رواية المسقلاس ففاكد السلام دمخ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ده في المازك قال خلق رواية ودي خدا ده غسي جامع دعاء شد الدنيا وده آخرة شو لقيت بشيء أو ده أستاذنا اسمه ولدي سوق وزن لي أو ده آيات كلمة دي رواية الله تعالى شيء سك وزده حمر لروقي إنه ألا فك دغد أم خلق تجيش ده الدنيا والآخرة واري حسن يواري أولئك لهم نصيب مما كسبوا ألا أولئك كسان دغسي شد الدنيا والآخرة واري شيء واري يواز الدنيا فنزل كنيني واري ده كسان تجي لهم دفار دي نصيب برخة ده مما ده أعمال كسبوا شدي كسب قريب شادي كم كسب كري ده حاجة كري دي عمره هذا مثال فتور كري ده نور أعمال نيك كري الله يبدو سخب بدي برخة ورك ورسودي والله سريع الحساب كذا إنه تسوق بلاكين ما أخو حج وسوكي الله سريع الحساب اللي داس جربك كلمة راسي ده ترجمة والله خدافك سريع الحساب شابك حساب ولا دي ما أنا أغي حساب وقت دير جرة تدوم كده الله تجربي فرمونا خبر وغي مرجلا ولي جرة كري وش ما جرب كلمة سوي جنته دي وينه الله سريع الحساب ده الله يجرب لك دائما تلاش يا والله خدافك سريع الحساب شابك حساب دي شبيع زنبك لو استوى ده جدون إنسانان وسرج خدافك حساب في بيع ما تدخلوا أعمال وبدالك يطلع خبر سوا الله إذا تقول وقولك سر خلاصير ده بدأ حساب ريش بيا ورك في أولش تودا تاتش كلي ودا بنوركينه ده بدأ سدري وكمبيوتر نظام بلا تيز نظام شوي وقت استعمال شو مشكلة كي بدم مشكلة كي أريد السيفة تجرب في سلكير ترجمة ورقة مسوا والله خطافك سريع الحساب شابك حساب دي سمعنا شان حساب كوركيج أغى وقت جرة تلو كدي معنا قامت تجري فرزاني ما بيروت واعي ده غير كم قاد آخرة الدنيا مفيد واعي ولا يبدل دركي أو يقدر فاكسر الحساب دائما أجتوى حساب يا جرشرو يا فسشرو خكشرو سز ما بعرف يخبر سباق جامعة يكيرا كده دون يسابون شكتمير صورة كذون بونس الله وإذا سريع الحساب يمدا حساب شابك في سلكير على تنفر بالجام غمير مگر خو الله وإذا شابك دي وجه خصوصا مخلوق إذا آدم عليه السلام تتلاوى بعد القيامة تقول ده جي قرد حساب زرافة وسي أو ده جنات خلق بجلاش ده دوجه خلق بجلاش نقول ده دو أهم دالة شو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ده دعاء تسوق واي اعتداء ده غير كم يشد الدنيا وده آخرة دوار شيء وين على يتسنى رسبته أولئك لهم نصيب أقبل ذلكم فياض وتعرف وما له في الآخرة من خلاق ده آخرته إنه الله والله سوقت كل الدنيا بخود ده تشيان وركما وده كسان شيء جي كسان النسيب هذا مما كسبوا ده جاءت تأخذ أعمال كسبوا جدي كسبوا جاء شاء أعمال جد وغدا جاءت بوديته وبرخد الثواب ولا روارك ولسي أو كذا يفرزان زنريه الله إذا زن خبرنا ده خبر سريع الحساب الحمد لله.